السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د انټرنیټ سپیډ معلوم کړئ. او دوستانو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یو سټینګ درښیم چې د هغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ چې په خپل موبایل کې د انټرنیټ سپیډ معلوم کړئ، ډاونلوډینګ سپیډ یې معلوم کړئ او اپلوډینګ سپیډ یې معلوم کړئ. نو که چیرې تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې مو د انټرنیټ سپیډ معلوم کړئ، نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده سپیډ ټیسټ ماسټر. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاصوي نو دغه لیږ ټایم اخلي، تاسو به انتظار ورته وکړئ. کله چې بیا اول دغه اپلیکیشن خلاص شي نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره اول د تاسو ته پینګ درښیي، د تاسو ته ډاونلوډینګ سپیډ درښیي او د تاسو ته اپلوډینګ سپیډ درښیي. ډاونلوډینګ سپیډ څه شته وایي، اپلوډینګ سپیډ څه شته وایي، دا زه تاسو ته مخته درښیم. اول بیا تاسو ته ستاسو د نیټورک نوم راړوي، کوم نیټورک ستاسو استعمالوي. ګوره موږ جیز استعمالوو، جیز نیټورک استعمالوو، ته راواړوئ جیز 4G. نو سمپل لاندې سټارټ بټن ده، په دغه سټارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستانو دلته اوس موږ ته ډاونلوډینګ سپیډ راښیي چې زموږ په موبایل کې د انټرنیټ د ډاونلوډینګ سپیډ څونه ده. ډاونلوډینګ سپیډ مطلب کله چې تاسو له انټرنیټ څخه یو شی را ډاونلوډوئ یا ویډیو را ډاونلوډوئ یا میوزیک را ډاونلوډوئ یا اپلیکیشن را ډاونلوډوئ، هغه ته ډاونلوډینګ سپیډ وایي. نو دغه رقم ګوره ډاونلوډینګ سپیډ یې راوښیي، اوس اپلوډینګ سپیډ راښیي. زموږ په موبایل کې د انټرنیټ د ډاونلوډینګ سپیډ څه ده، هغه 20.2 MB پر سیکنډ ده. اوس یې اپلوډینګ سپیډ راښیي. اپلوډینګ سپیډ مطلب کله چې تاسو انټرنیټ ته یو شی ور اپلوډ کوئ، مثال ویډیو ور پورته کوئ یا تصویر ور اپلوډ کوئ، هغه که فیسبوک کې که یوټیوب کې هر شي ته مثال تاسو یو شی اپلوډ کوئ، انټرنیټ ته تاسو یو شی اپلوډ کوئ، هغه ته اپلوډینګ سپیډ وایي. نو اپلوډینګ سپیډ یې ګوره موږ ته راوښیي، هغه 12.99 MB پر سیکنډ ده. نو بیرته شاته راځو. ګوره دوستانو تاسو کتلی شئ چې دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې د انټرنیټ سپیډ معلومولی شئ. نو هر ځای چې تاسو ناست یاست هلته تاسو د انټرنیټ سپیډ معلوم کړئ. هر ځای چې تیز یې نو هلته بیا تاسو یو شی را ډاونلوډوئ نو هلته بیا تیز را ډاونلوډوي. نو دوستانو که مې چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.